سلامونه دوستانو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. ویل کېږي چې آیا ټرمپ به د عمران خان لپاره څه وکړي؟ ټرمپ خو د عمران خان یو غټ دوست او یو نږدې ملګری دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا پخوانی ولسمشر او عمران خان د پاکستان پخوانی ولسمشر. دواړه د خپلو هیوادونو په سیاست کې مهم او مشهوره شخصیتونه دي. د ټرمپ او عمران خان اړیکې هغه وخت زیاتې په رسنیو کې مطرح وې چې دواړه په واک کې وو. ځکه چې دواړه له واک څخه لرې دي، خو ټرمپ اوس دویم ځل بیا واک ته رسېدلی دی. نو په اوسني حالات کې دا لږ امکان لري چې ټرمپ به د عمران خان لپاره کوم ځانګړی عمل وکړي، په ځانګړې توګه چې دا به د امریکا او پاکستان په اړیکو او سیاست پورې تړلی وي. که څه هم ټرمپ د امریکا د 2024 ولسمشریزو ټاکنو ته بیا نومان دی، نو هغه بیا ولسمشر شو او عمران خان هم په راتلونکي کې د پاکستان په سیاست کې اغیزمن رول ولري، نو ممکنه ده چې دواړه ترمنځ اړیکې بیا جوړې شي او په سیاست او د هیوادونو په اړیکو کې ګډې هڅې وکړي. خو دا ټولې خبرې به د راتلونکي سیاست او د دواړو هیوادونو په وضعیت پورې تړلې وي. ټرمپ چې اوس بیا بریا ترلاسه کړله، د ډیرو خلکو امیدونه دي، اکثره د افغانانو، چې په افغانستان کې به د سولې دپاره یا د طالبانو سره د ګډ شموله حکومت په جوړولو کې مهم رول ولوبوي. خو په افغانستان کې د افغانستان نجونې او ښځې دا تمه لري چې په طالبانو باندې به فشار راوړي او موږ ته به خپل حقونه راکړي. دلته په پاکستان کې د عمران خان پلویان بیا دا وایي چې امید دی ټرمپ به د عمران خان لپاره په خلاصون کې هڅې وکړي او عمران خان به له جیل نه را آزاد کړي. دا و د ټرمپ او د عمران خان په اړه باندې معلومات.